بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې پښتو په کمپیوټر کې انسټال کړو؟ 2000 وینډو کې دوستانو زه تاسو در ښیمه چې څنګه کولی شو پښتو په کمپیوټر کې انسټال کړو. دغه یو اسانه طریقه ده دوستانو چې د پښتو کیبورډ په کمپیوټر کې انسټالیږي. نو راځو دوستانو زه تاسو دغه طریقه در ښیم چې تاسو هم دغه طریقه باندې لاړ شئ. تاسو به ټول وکولی شئ چې پښتو کیبورډ په کمپیوټر کې انسټال کړئ په 2000 وینډو کې. دوستانو راځو دوستانو سٹارټ مینو ته. کله مو سٹارټ مینو را خلاصه کړه دوستانو راځو کنټرول پینل ته. کنټرول پینل مو کله را خلاص کړو دوستانو کنټرول پینل د آیکن چې دی مختلفو ځایو کې دي، خو دلته کې یو آیکن دی چې د دې نوم دی ریجن ان لانګویج. په ریجن او لانګویج وګورئ دوستانو چې په هر ځای کې وي هغه را پیدا کړئ. بیا په هغې باندې کلیک وکړئ، هغه را خلاص کړئ دوستانو. چې کله مو هغه را خلاص کړو دلته کې دغسې مینو درته را خلاصیږي. دلته کې مینو درته را خلاصه شوه دوستانو. دلته لیکلي دي کیبورډ ان لانګویج دوستانو، کیبورډز او کیبورډونه او ژبې. نو په دې باندې به کلیک کوو. چې کله هم دوستانو دې باندې کلیک کوو دلته کې یو بل آیکن دی چې دی لیکلي دي چینج کیبورډز، بدل کې کیبورډونه دوستانو. نو دې باندې به کلیک کوو. چې کله مو دې باندې کلیک کوو دوستانو دلته یو نوې پاڼه را خلاصیږي. کله چې نوې پاڼه را خلاصه شوه دوستانو دلته د کیبورډ انتخابول دي. د دوی مخکې نه مخکې زما په کمپیوټر کې د انګلیسي ژبې کیبورډ انتخاب شوی دی. زه اوس غواړم چې د پښتو ژبې کیبورډ هم ورته ورزیات کړم. نو هغه راځو دوستانو د ښي طرف کې اډ علامه لیکلې چې ورزیاپه کول. نو اډ علامې باندې کلیک کوو ماوس. چې کله مو اډ علامې باندې کلیک کوو دوستانو دلته کې هغه کیبورډونه را خلاصیږي چې کومې ژبې د وینډو 7 کې شته دي. نو دې کې دوستانو د افغانستان پښتو هم شته دی. نو موږ راځو پښتو افغانستان پکې را پیدا کوو چې د پی توري باندې شروع کیږي. پی به ووهو دوستانو اتومات مو هغه ځای ته وړي. دغه دوستانو پښتو افغانستان. نو دې باندې کلیک کوو دوستانو. دلته کیبورډ راځي، د کیبورډ باندې هم کلیک کوو. نو دلته پښتو افغانستان کیبورډ چې دی دوستانو دغه انتخابوو. دغه مو چې کله انتخاب کړو دوستانو یو بله خبر دوستانو چې در اضافه کوم چې تاسې پښتو سره ترڅنګ دري افغانستان هم انتخابولی شئ چې هغه هم کله نه کله کار کوي. او نو هغه په چې باندې شروع کېږي دري افغانستان پر ډي باندې شروع کېږي. نو ډي توري وهو دوستانو. بیا راځو دلته کې دغه دري افغانستان دغه هم انتخابوو په کاري ضرورت په وخت کې. نو دلته کې د دري په ځای هم پښتو ده دوستانو، هغه هم انتخاب کړئ. نو دغه به کلیک کوو دوستانو. کله مې دغه کلیک کوو دا انتخاب شول. اوس به څه ووهو؟ اوس به اوکې ووهو. اوکې مو چې وهله دوستانو دغه د درې دانې کیبورډونه شول. اوس په یو د انګلیسي کیبورډ دی چې د وړاندې نه وړاندې پکې انسټال شوی دی. دوه دانې موږ نور انتخاب کړل دوستانو چې پښتو افغانستان کیبورډ ده او دوهم دري افغانستان ده، خو نوم یې دري ورته ورکړی دی. نور هغه هم د پښتو کیبورډ ده دوستانو. دلته لیکلي دي پښتو افغانستان. نو بیا اپلای وایو دوستانو. اپلای مو چې وهله هغې نه وروسته اوکې ووهئ. چې اوکې مو وهله دوستانو بیا هم اوکې ووهئ. نو لاړ شئ وګورئ چې پښتو کار کوي که نه دوستانو. نو پښتو ته کیبورډ څنګه بدلیږي دوستانو؟ که په انګلیسي کې پښتو ته غواړئ بدل کړئ نو هغه بدلیږي. شیفټ ونیسئ دوستانو، بیا ورسره کنټرول پینل ووهئ، نه الفټ، بخښنه غواړم، شیفټ او الټ دواړه یا لومړی الفټ ونیسئ بیا شیفټ بټن ووهئ، بیا نو کمپیوټر اتومات ډول بدلیږي دوستانو. اوس دلته کې بدل شو. اوس غواړو چې ولیکو چې آیا پښتو ته بدله شوی دی که نه. دغه دوستانو پښتو ته بدل شوی دی. د پښتو دوستانو دا کیبورډ توري چې دي دغه مختلف توري دي، خو تاسو هر کله استعمال کوئ کیبورډ بیا به تاسو ورباندې پوه شئ چې توري هر توری په کوم ځای کې دی او هر توري مطابق تاسو بیا کولی شئ چې استعمال کړئ. چې وخت کله لږ ډېر استعمال کړو بیا تاسو کولی شئ چې هر توري باندې پوه شئ چې پلانکی توری کوم ځای کې دی، خین توری کوم ځای کې دی، ډال توری کوم ځای کې دی. ځینې توري وي دوستانو لکه شین، د شین علاوه خین توری هم راځي چې هغه به شیفټ ونیسئ او بیا به شین توری وهئ چې هغه بیا خین باندې بدلیږي دوستانو. او دلته کې دوستانو هم تاسو ته ښکاري چې ژبې بدلې شوي دي دوستانو. دغه ده دوستانو. دلته کې درې ژبې اوس دي، یو پښتو افغانستان ده، یو دري افغانستان ده، یو انګلیسي برطانیه ده. نو کومه ژبه باندې غواړئ چې انګلیسي ته بدل کړئ انګلیسي انتخابوئ، پښتو ته غواړئ پښتو ته بدل کړئ دوستانو. دلته کې بدلیږي. او که غواړئ چې په شیفټ الټ ووهئ هغسې هم کولی شئ چې بدل کړئ دوستانو. دغه لار وه چې تاسې مو در خو دا هیله ده چې تاسې ټول ورباندې پوه شوي وئ. هیله ده مشکل مو هم حل شوي وي.
که کومه ستونزه وه د هغې بخښنه غواړم له توجه څخه مننه خوشحاله کامیابه اوسئ